هغه یو ویډیو دی سپین ږیري چلیږي او عربی دی عرب بیا دي کې زموږ نه مخکې دي بیا د دوی سپین ږیري زموږ د سپین ږیرو نه تکړه دي او دا حقیقت دی نو هغه چېرته جومات کې ځان له پټ ناست دی چې د چا ته ویډیو کړې ده څوک به خوا کې ناست اگر یې به څه باندې پوهېدو چې ما نه څوک ویډیو کوي یا نه کوي په زوره زوره تلاوت کوي ورسره سم جاړي او چې کوم ځای کې د جهنم باس راشي او د الله نوم راشي ورسره سم په ژړا شي دا اوس د ده په باره کې تاسو څه وایئ دی به په خپل رب مین نه چې په دې عمر کې یو سړی بیمار وي په هډوکو باندې دړي دماغ یې کمزوري زموږ ځوانان قرآن ته نه کښېني زموږ هغه ځوانان چې دی ستړي شوي د هغوی په ملا باندې دردونه وي د هغوی ژبې پیړې شوي دي په ځوانۍ کې او دا سپین ږیری ناست او جاړي او دا غټې غټې چشمې یې لګولي او قرآن ورته نه داسې ځان ته نیولی داسې